افغانستان نور جوړیږي چار کومه ګران نور جوړیږي کور د افغان نور جوړیږي قران وی قربان نور جوړیږي پترا غلي آبادی زرین وختو دا مسجد چې کوم دی د وزارت داخله وزیر الحاج سراج الدین حقانی مربوط او دغه په امر جوړیږي واړه خونخوار ظالم عسکرو په مسلمانو یې کول همیش ظلمونه اوس خمو قدا جوړوالو راشه غازیانو نازوالو احساس لري بس درد دلو پسنګرو کی اوسېدلو داسې څوک نشته چې هیواد مو آباد کړي دغه مسجد چې کوم دی داخل د مسجد شل په شلو کې دی چې په عین وخت کې یعنی په یو وخت کې تقریبا 950 نه تر 800 پورې نفر گنجایش لري چې په داخل د مسجد کې لمونځ وکړي او د هغې سره بهر د لمانځه کوونکو دپاره نور هم ځای شته چې په هغه کې چمن لري ګلان لري فرقونه لري دا جومات مخته نه و ډېر خوند یې وکړو چې دا جومات جوړ شو مخته د اوبو سهولت نه و چې دا کې به اوبه نه وي اوس الحمدلله جومات جوړ شو د اوبو سهولت شته د ابدال دي د ګران عمر او حقان دي کړلی بسمات خو نړیوال 50 ملکونه وخت کابل جان می خو جانان ده